درته بار بار وایو چې پارکونو ته خپلې زنانه هغه مه پرېږدئ. دا یو ویډیو ده، زه در سره تصویران شیر کوم. ویډیو ځکه نه شیر کوم د یوټیوب داسې خلاف ورزۍ کې راځي، خو اکسپلین کوم درته چې څه چل شوی دی. ګوره داسې چل دی، یو دوه زنانه د کور نه راوتې دي، راغلي دي پارک ته. خلک دې چې کم دی ګیر چاپېره راټول شوي دي او یو مشخوره چې کم دی پې جوړه کړل او داسې روان دي. نو په دې کې یو سړی راځي، هغه بس چې لکه خواته پسې ور رواني بل نو دا یو چې کم دی راشي داسې غاړه ټایپ وله ورکوي. نو دا ښځه چې کم دی هغه قار شي یا ووایي یا څه، نو غالک هم پې ګزار وکړي. لکه تاسو سوچ وکئ چې زمونږ پښتانه کم حد ته چې دی هغه ورسېده، د شرم هغه نیچ حصې ته چې کم دی هغه لاړه. لکه اوس پارکونو کې داسې چلونه روان دي، او په پارکونو زما تقریبا څلورمه پنځمه ویډیو ده. تاسو ته مې ټول هر څه شو کړه چې باقاعده کومې ویډیو کېږي، یعنې د هر سړي سره موبایل دی، جینکۍ په خپله ویډیو کوي، خلک چې کم دی هغه ویډیو کوي. دا کوم تصویران چې دی په سوشل میډیا او په ټیک ټاک باندې به تاسو وینئ چې ټیک ټاک دی هغه ډک شوی دی. تاسو ټولو ته یو ځل بیا ریکویسټ کوم که پارکونو سطح خپله فیملی بوځئ، خو داسې کوم د اختر ګرمې ورځې چې دي په دې کې هغه پرهیز وکړئ، ځکه سبا له چې کم دی بیا تاسو خفه یو، ستاسو کوم شرم چې دی هغه به شوی. دغه ویډیو به تاسو سره هم شریک کړئ انشاءالله. بل ویډیو کې مې الله حافظ.